راځو د دې تذکرې ډیزاین جوړو. دا ټیبل ډیزاین چې څنګه برابرېږي. زه به راشم وین ورډ ته. تېرو ورځو کې مونږ ټیبلونه ډېر جوړ کړي وو. طریقه یې ما تاسو ته ښودلې وه. اسانه او ښه لاره ده د مختلفو طریقو باندې جوړېږي. نو اسانه او ښه لاره دا ده چې تاسې اول دا کالمې او روګانې وشمېرئ چې موږ سره په دې ټیبل کې څو کالمې دي او څو روګانې دي. که تاسې وګورئ دلته موږ سره مکمل دا یو کالم راځي د دې جې نه تر دې جې پورې. صحیح دی؟ دا موږ سره مکمل یو کالم دی. دې کې بیا وروسته تغییرات راوړل شوي دي او دا موږ سره دویم کالم شو د دې جې نه تر دې جې پورې. او د دې جې نه تر دې جې پورې دا موږ سره دریم کالم راځي مکمل، یعنې دا اخره پورې راځي. دا یو کالم دوه کالمه راځي، یعنې دا مکمل درې کالمه شو. ګوره دا یو کالم شو مکمل تر اخره، دا دوه کالمه شو او دا درې کالمه شو. صحیح دی؟ دا موږ سره څلورم کالم راځي، دا به مکمل دې خواته راوړي. دا څلورم کالم او دا موږ سره پنځم کالم راځي او دا شپږم کالم راځي او دا اخیرنیم دا اووم کالم راځي. صحیح دی؟ روګانې به حساب کړو چې روګانې موږ سره څو کېږي. روګانې دا اوله رو ده، د دویمه البته دې جې نه به روګانې حساب کړو ځکه دلته زیاتې روګانې دي. یو دوه درې د څلور د پنځه د شپږ د اوه د اته د نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس دې جې کې دا شپاړس حسابېږي او دا اوولس حسابېږي. ښه، او دایم اتلس دایم نولس دایم شل. ښه، شل روګانې شوې. څو کالمه وې؟ دا به دوباره زه وګورم. یو کالم د دوه کالمه د درې کالمه د څلور کالمه د پنځه کالمه د شپږ کالمه د اوه کالمه، تقریبا اوه کالمه راځي. ښه، زه به اوه کالمه جوړ کړم او شل روګانې. ښه، راځو انزټ ته او انزټ کې ټیبل ته راځو. ټیبل کې انزټ ټیبل ته راځو او دلته موږ سره اوه کالمه دي او شل روګانې دي او د دې دا سایز به هم او ټو فټ ټو وینډو دا به ونیسو، دا به وکېږو، دا به موږ سره جدول جوړ شي. ښه، دې کې اوس موږ تغییرات راوړو. که تاسې دلته ګورئ تقریبا دا یوه رو. صحیح دی؟ ګوره دا یو کالم شو او دا دویم کالم دی. صحیح دی؟ او دا دریم کالم دی. نو دا درې کالمه دلته مرج شوي دي. درې کالمه دلته مرج شوي، دلته دا یو سیل جوړ کړی دی. بیا دلته موږ سره یو کالم دی، دی دوه کالمه، دلته دوه کالمه مرج شوي دي، دا یو سیل جوړ کړی دی. صحیح شو؟ ښه، دا بیا درې او دایم څلور، یعنې دلته هم دوه کالمه دي که نه، دوه کالمه دي مرج شوي دي، مکمل دا ساحه یې جوړه کړې ده. او تقریبا څو روګانې؟ یوه رو دوه رو درې رو څلور رو پنځه شپږ اوه اته روګانې. اول به زه همدا د عکس ځای جوړ کړم. د عکس ځای څنګه جوړېږي؟ دلته به تاسې راشئ دوه کالمه به ونیسئ او اته روګانې. د یو رو دوه رو درې څلور پنځه شپږ د اوه د اته تر دې چې پورې راځي. دا مکمل انتخاب کړئ، را به شئ لیاوټ ته. لیاوټ کې به دا مرج کړئ، دا به مرج شي. د دې نه وروسته کار کوو په دې برخې باندې. دلته موږ سره درې کالمه مرج شوي او دلته موږ سره دوه کالمه مرج شوي. صحیح شو؟ ښه، دلته نور تغییرات هم راغلي. تغییرات داسې راغلي چې موږ سره دا یو کالم شو،
دا یو کالم دوه کالمه دی، یو دا کالم دی یو دا کالم دی. که دا مونږ نه دی حساب کړی، زه به دا دوباره وګورم. که دا حساب شي یو کالم، دا دوه کالمه، دا درې کالمه، دا څلور راځي، څلور خو او دا څلور راځي. دې نه وروسته دا پنځه راځي او دا شپږ راځي، دا اووه راځي او دا بلې ماته راځي. یعنې زه به دلته یوه رو بله م اضافه کړم، کالم اضافه کړم چې اته شي پوره شي. دا به زه دلته یو دانه بله م اضافه کړم رایټ طرف ته. صحیح شو؟ او دا هم دې سره مرچ کېږي، خو د دې اندازه بیا موږ سره کوچنی ده. د دې اندازه څه ده؟ کوچنی ده. دلته دا مکمل مرچ شوي، تقریبا یو کالم مرچ شوی دی که نه. ګوره دلته دوه کالمه دي او یو کالم مرچ شوی او دوه روګانې مرچ شوي دي، دوه روګانې دي دلته موږ سره. نو دا به تاسې ټول یو کالم، دوه کالمه او دوه روګانې وي. دوه کالم او دوه روګانې به تاسې مرچ کوئ. دا به تاسې مکمل انتخاب کوئ دا رقم ته. دا به هم انتخاب کوئ، دا به هم مرچ کوئ، او دا به هم انتخاب کوئ، دا به مرچ کوئ. یعنې موږ سره نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم، د زیږېدلو ځای، د زیږېدلو ځای به مکمل یوه رو ده او کالم مرچ شوی دی، دوه کالمه مرچ شوي، یو شوی دی، یعنې دا دې کې مرچ شوی دی. د دې نه وروسته موږ سره دا بله برخه ده. دې بلې برخې کې څه کار شوی دی؟ د زیږېدلو نیټه او عمر، دې کې دا مکمل مرچ شوی دی. دا مکمل مرچ شوی دی. زه به دا هم مرچ کړم او را به شم دا به مکمل مرچ کړم. او د دې دا هایټ به لږ زیات کړو. را به شو نور کار به وکړو. دلته هم دا دوه کالمه دي، دا مکمل مرچ شوي دي. او که دې کې تاسې یو بل تخنیک هم زده کوئ، دا کار لږ اسانه کوئ. دا کالم چې دی دا ډیلیټ کړئ. زه تاسې ته دې کې یو بل تخنیک ښایم. دا به کنټرول زیډ کړو، یو بل تخنیک هم زده شي. ښه دی. دا موږ سره صحیح دی. دا به زه مرچ کړم. صحیح دی. دا به نوم راشي، دا به زه کنټرول زیډ کړم، دا هم کنټرول زیډ، کنټرول وای. یو کالم، دوه کالمه، درې، د څلور، د پنځه، د شپږ، د اووه، بیا کنټرول وای او بیا کنټرول وای. دا هم مرچ شو، دا به هم مرچ کړم. لیاوټ مرچ. صحیح شو؟ کالم نه اضافه کوو، اتم کالم نه اضافه کوو. زه تاسې ته یو بل تخنیک دی کې ښایم. دې کې موږ ساده دوه روګانې مرچ شوي دي، دوه روګانې او دوه کالمه. دې کې مرچ شوي دي، دې کې مرچ شوي دوه روګانې. دا د نوم دپاره، دا د ولد دپاره او دا د نیکه نوم دپاره. دا مرچ، دا مرچ. دلته بیا موږ سره دا مکمله رو چې ده که نه، دا نه ده مرچ شوې، فکر کوم لاندې رو مرچ شوې ده. دې کې فقط دا یو کالم او دوه کالمه مرچ شوي دي، یعنې دوه سله. او دې کې دا مکمل مرچ شوي او د دې سایز لږ زیات دی. نور دا نه مرچ کوو. دا نه مرچ کوو. تقریبا دا بله برخه یې مرچ شوې ده چې تر دې پورې یو، دوه، درې، څلور، پنځه. پنځه روګانې به دلته مرچ کړو دې برخه کې. دا دوه روګانې چې دي کالمه. دلته به راشو، دا یو شوه.
دا یو شو مرج، دای بل هم مرج، دای درې شو، دای څلور شو او دای پنځه شو. دا وشو. د دې نه وروسته موږ سره دې رو کې دا مکمل مرج دی، صحیح دی. دې خواته یو کالم پاتې کېږي، د دوه کالمونو وروسته دا مکمل مرج دی. زه به دې بل طرف ته وګورم چې کوم څه مرج کېږي نه. دلته موږ سره دا برخه مرج کېږي او دا برخه مرج کېږي. دا دوه برخې د دوه کالمونه جوړې دي، دا مرج کېږي او ورسره څنګه دا مرج کېږي. د دې سایز به زه لږ زیات کړم او بله خبره دلته موږ سره دا برخه مرج شوې، دا سپلیټ شوې ده. دا سپلیټ کولی هم شو، مرج کولی شو. دا ځای موږ سپلیټ کولی شو چې سپلیټ وکړو، په دوه خانو باندې ویشل کېږي. دا اوس څو خانې دي دلته تقریبا 4 دانې به موږ جوړې کړو. یو سل به په 4 سلو باندې تقسیم کړو. دا څنګه سپلیټ سیل په واسطه دا کار کوي شو، یعنې دا تخنیک ما تاسو ته ښودو چې تاسې سپلیټ کولی هم شئ، دا کولی هم شئ، مرج کېږي هم سپلیټ کېږي هم. دلته به اوس دا مرج کړو، دا دوه به خپلو کې سره مرج کړو، نو دا ډیزاین به موږ سره راشي. صحیح شو، دا ډیزاین جوړ شو. او دلته موږ سره دا برخه راغلی ده، دا هم تقریبا دا به زه په 2 روګانو باندې تقسیم کوم. او دا په 2 روګانو باندې تقسیمو. سپلیټ دلته به کالم به ونی او روګانې به ټو شي. انټر. صحیح شو، دا برخه هم جوړه شو. ګوره دا ځای هم جوړ شو، دا ځای هم جوړ شو. د دې نه وروسته راځو په دې برخې باندې کار کوو. دلته موږ سره د یو کالم مکمل، ګوره دا موږ مکمل یو کالم نیولی و، دا یو کالم، دا 2 کالمه او دا بل هم 3 کالمه. دا څنګه چې دا 3 کالمه، 3 کالمه مرج شوي، دا ساحه یې جوړه کړې. بیا دلته 2 کالمه مرج شوي دي، 2 کالمه، یعنې دا موږ ساحه یو او دا موږ ساحه 2 کالمه مرج شوي، دا یې ساحه یې جوړه کړه. او دلته هم 2 کالمه مرج شوي، دا ساحه یې جوړه کړې. دلته به 3 مرج کړو، دا همدې نه لاندې دی که نه، او دا همدې نه لاندې دی. دا به مرج کړو 3 سله. دلته به 2 سله مرج کړو او دلته به 1 سل مرج کړو، 2 سله دلته. د دې سایز به زه لږ زیات کړم، هایټ. د دې نه وروسته راځو لاندې په دې برخې کې کار کوم. دې برخې کې لږ تغییرات راغلي. تغییرات داسې راغلي دي چې دلته موږ سره څو روګانې پاتې دي، 1 رو 2 رو. دلته به زه دا 1 رو موږ څه اضافه ده، دا به زه ډیلیټ کړم، ډیلیټ رو. او د دې سایز به زه زیات کړم. د دې سایز به زه زیات کړم او د دې د اندازه به لږه دې سیټ ته راوړم. د دې یو دا به زه فرض مثال د 1 سل کې هم د دې 1 رو اندازه، د دې اندازه ورسره د دې لاندې د دې لاین اندازه به دې طرف ته راوړم. د دې کار دپاره اول مونږ راځو دا مرج کوم زه. دلته زه یو دوباره یو بل لاین را کوم، ښه لاره یم دا راځي. راځم دوباره دلته یو لاین را کوم، تقریبا دلته ډرا شوی که لاندې دی، همدې ځای کې ډرا شوی دی. یو لاین دلته ډرا کوم، دا بل هم باید دې بل سیټ ته راشي. دا به زه چې وکړم، دا به یو ځل ریس کړم. ځینې وخت داسې مشکلات رامنځته کېږي، باید تاسې د نورو ټولسو نه استفاده وکړئ.
دا به زه اریز کړم او دا به دوباره ډرا کړم دلته. یا دا مرچ کوي تاسې اریز باندې کېږي که نه، دا اریز او دلته به زه دوباره دا سپلیټ کړم. دا سل انتخاب او سپلیټ په څو کالمو 2 کالمو باندې. ګوره دلته مشکل څه و مخکې؟ مشکل دا و چې ما دا یو لاین دې خواته راوړو نو دا هم ورسره دې خواته راتلو، دې ماته یو مشکل جوړو. د دې له خاطره دا ما سپلیټ کو. ښه دوباره راځم دلته یو بل لاین هم ډرا کوم، یو بل لاین ته هم ضرورت دی دې جي کې دې خواته، نو دې خواته یو بل لاین هم ډرا کوم. دلته اوس بیا مشکل دی، دا مجبوره موږ سپلیټ کو. ښه دې دپاره دا بیا راځو اسکیپ بټن وهم، دې یو کمنډ وځم او دا سپلیټ کوم، دا به سپلیټ شي مرچ شي، دوباره به دا سپلیټ کوم په 2 کالمو باندې به دا سپلیټ کوم. اوس دا راوړم لږ دې خواته څنګ دی. ها دا به زه زوم کړم چې صحیح ښکاره شي او دا به زه دې سیټ ته راوړم. خیر دا بل لاین لاندې لاین د دې خواته دا صحیح شو، دا صحیح شو. د دې نه وروسته راځو دې برخې باندې کار کوو. دې برخې کې هم 2 لاینه اضافه شوي. ښه یا څو سیله دي دا مکمل، دلته موږ سره 2 کالمه دي. ګوره دلته موږ سره 2 کالمه دي. ښه او دلته موږ سره 3 کالمه دي. نو د 3 کالمو دپاره جوړولو دپاره دا موږ اول مرچ کو بیا به سپلیټ کو. صحیح شو. دا زه زوم اوټ کوم دوباره، دا زه سپلیټ کوم فقط هم دا سل هم سپلیټ کېږي، دا پاس هم ورسره سپلیټ کېږي. ها دا به زه سپلیټ کړم، اول به دا زه مرچ کړم، دا به مرچ کړم او ورڅخه به دا مرچ کړم. یا که مکمل تاسې ټول دا مرچ کوئ دا داسې صحیح راځي. دا مکمل مرچ کوئ. ښه دا مرچ کوئ او دا اوس تاسې دوباره سپلیټ کوئ په څو کالمو باندې؟ 3 کالمو باندې او 2 روګانو باندې تقسیم شو. صحیح شو. ګوره اوس دلته 3 کالمه شو او 2 روګانو شو او ښه فکس برابر راغلو. دې نه وروسته موږ سره دا برخه فقط مرچ شوې ده. ښه دا هم تاسې مرچ کوئ او دا پاس برخه هم مرچ شوې دا برخه هم مرچ شوې ده. دا موږ سره د دې څه شو؟ ډیزاین شو. دې کې به تاسې وروسته نور تغییرات راوستلی شئ، یعنې د اندازې که چېرته زیاتوئ کموئ دا تاسې زیاتوئ کموئ شئ. د دې ځینې هم که دا موږ لاندې راکش کړو دې سیلونو اندازې څه کېږي؟ زیاتېږي، هایټ یې زیاتېږي. ښه او تاسې دې ځینې هم کولی شئ هایټ یې زیات کړئ. یوه خبره. بله خبره دا دلته موږ سره که تاسې وګورئ بارډر دی، دا ټیک بارډر دی. ښه دا ټیک بارډر موږ څنګه اپلای کوی شو؟ د دې دپاره موږ راځو دا مکمل انتخابو، دا مکمل انتخاب کو، دلته راځو ټیبل ډیزاین ته او یا هوم ته راځو. د هوم نه هم کېږي، د ټیبل ډیزاین نه هم کېږي. دلته به تاسې راشئ اول به ټیک بارډر انتخاب کړئ، آوټ سایډ بارډر. ښه دلته دې ځای کې خو موږ سره نشته دی، زه به بارډر آن شیډینګ دې برخې ته ولاړ شم او د دې نه وروسته به راشم د دې بارډر سایز جدول ته او ټیک بارډر انتخاب کوم چې لږ ډبل وي. تقریبا داسې یو بارډر استعمال شوی هلته. ښه او کلر یم تور کلر. که دا هم خوندور نه وي دې بارډر نه موږ استفاده کوی شو، دې نه. او دا اوکې
صحیح شو. البته آل باندې نه، فقط آوټ سایډ ورته دا فقط آوټ سایډ راوړه دا. صحیح شو. نو داسې یو بارډر نه استفاده شوې ده.